ملګرو څنګه تاسو ته په دې سکرین باندې ویډیو ښکاري دغه شان ویډیو په ټیک ټاک باندې ډېرې زیاتې مشهورې شوې دي او ډېر زیات دغه شان خلک ویډیو جوړوي. ملګرو که چېرته تاسو هم دغه شان ویډیو جوړول غواړئ نو زه درته ټوله طریقه ښایم، د ویډیو تر اخره پورې لازمي وګورئ. نو تاسو به څه کوئ، د ټولو نه مخکې خپل موبایل سکرین ته به راشئ. نو دلته راغلی تاسو به دلته خپل کپ کټ اپ چې کوم دی هغه به اوپن کړئ. دلته جمع نشان تاسو ته ښکاري دا به کلیک کړئ او دا ویډیو چې کومه تاسو ته ښکاري په دې سکرین باندې دا نو دا به تاسو زما په اوله کمنټس کې لینک ورکړی دی، هلته نه به تاسو دا ویډیو را ډاونلوډ کړئ. دا ایکسټرا پارټ چې کوم دی دا به تاسو ډیلیټ کړئ او دا ویډیو به تاسو سره دلته پاتې شي. دا ویډیو ډاونلوډ کړئ زما لینک نه، اوله کمنټس کې مې لینک ورکړی دی، هلته نه ډاونلوډ کړئ. نو دا ویډیو به تاسو دلته سلیکټ کړئ. د دې نه پس چې کله دا ویډیو تاسو سلیکټ کړئ نو دې نه پس بس تاسو دلته 13 تصویران به دلته راواخلئ. څنګه به راخلئ زه درته طریقه ښایم. داسې کار به وکړئ چې د سپین جمع نشان چې کوم دی دا بس تاسو په ده باندې کلیک وکړئ، دا به ټایپ په دې باندې وکړئ. نو چې کله دا کلیک کړئ نو دلته بس تاسو فوټوز ته راشئ. دا فوټوز تاسو ته ښکاري، دلته فوټوز ته راشئ. نو زه دلته البم کې ځم او دلته زما یو فولډر د پاک هلته زما تصویران پراته دي، دا تاسو ته ښکاري. نو دلته زه څه کوم، دلته نه زه 13 تصویران یعنی 13 تصویران به دلته نه مطلب زه سلیکټ کوم. نو ګورئ ستاسو مخکې زه خپل تصویران سلیکټ کوم، دغه شانتې ستاسو هم خپل 13 تصویران سلیکټ کړئ. د هغې نه مخکې بیا درته طریقه ښایم چې تاسو به بیا څه کوئ. نو تاسو ګورئ ما خپل تصویران دلته نه سلیکټ کړل. نو چې تصویران سلیکټ کړئ نو هغې نه بس تاسو څه کوئ، د ټولو تصویرونو ډیوریشن به مطلب د ټولو تصویران به داسې فول سکرین کوئ. که چېرته هغه کې سکرین کم وي نو هغه به داسې فول سکرین کوئ. ځینې تصویران داسې چې وړوکي نو چې فول سکرین نه وي بیا په هغې باندې ایډیټینګ صحیح نه کېږي. نو ستاسو مخکې زه درته ګورئ زه ټول تصویران فول سکرین کوم. ټیک شو. نو ما خپل تصویران ټول فول سکرین کړل، دا یو پکې پاتې دی، دا هم فول سکرین شو. نو تصویران ټول فول سکرین شو. اوس به څه کوو، اوس به موږ د ډیوریشن کوو، مطلب د سایز به برابرو. اوس د تصویران چې کوم دي دا اوږده دي، نو دا به دلته موږ د دې چې کوم سایز دی هغه به سیټ کوو. د ټولو تصویرانو اوله 15 چې کوم تصویران دي د هغې سایز چې کوم دی هغه به 1.1 ستاسو والی، لکه څنګه ستاسو ته ښکاري په سکرین باندې دغه شانتې به ټول تصویران وړوکي وي. نو ما دلته وړوکي کړل آلریډي. نو اول 15 تصویران 1.1 او بیا چې کوم باقي تصویران دي هغه به ستاسو 1.0 کوي. ټیک شو. دا تاسو ته ګورئ دغه شانتې د ډیوریشن کموي 1.0. دلته به د تصویر باندې لیکلي پاس پې لیکلي نو 1.0 ته یې راولئ. بقیه تصویران اول 15 تصویران 1.1، بقیه چې کوم تصویران دي 1.0 ته راولئ. نو د دې تصویرانو ډیوریشن برابر شو. اوس بس تاسو کوئ د دې چې کوم وایس دی هغه بس تاسو ختم کړئ. نو دلته نه دا فولډر تاسو ته ښکاري، دا به کلیک کړئ او زما اوله کمنټ چې کوم لینک ورکړی دی هغه ویډیو چې ډاونلوډ کړئ نو هلته نه بیا هغه ویډیو دغه شانتې پې سلیکټ کړئ، لکه څنګه چې ما دا سلیکټ کو او دلته راغله. نو دا ساوند پې ما ولګو. بیا که دا ساوند تاسو نه پې لګوئ بیا هم نه د صحیح مه پې لګوئ، بیا هلته تاسو ټیک ټاک کې په لګولی شئ. زما چې کوم لینک ورکړی دی بیا په هغې باندې کلیک وکړئ او ډایرکټ هلته په ټیک ټاک کې پې لګولی شئ. اوس به څه کوو مونږ، اوس به په تصویرانو باندې مونږ ایفیکټ لګوو. ایفیکټ به څنګه لګوو زه درته طریقه ښایم. او تصویر باندې کلیک وکړئ، لاندې انیمیشن تاسو ته ښکاري نو په دې باندې کلیک وکړئ. نو دلته ستاسو ته کمبو ښکاري، کمبو، نو په دې باندې کلیک وکړئ. نو دلته به ستاسو سره دا ایفیکټ راشي. نو په اوله تصویر به ستاسو لګوئ پینډولم 1، لکه څنګه ستاسو ته ښکاري د زیړ چې کوم دی اوله پینډولم 1 ما په اوله تصویر ولګو او په دویم تصویر باندې پینډولم 2. نو ټول تصویران اخیره پورې په یو تصویر باندې پینډولم 1، په بل باندې پینډولم 2، په یو باندې پینډولم 1، په بل باندې پینډولم 2. دغه شان به په ټولو تصویرانو ستاسو د دوه ایفیکټ ولګوئ. دلته تاسو ته ښکاري زه پې لګوم. ټیک شو. پینډولم 1 اور پینډولم 2 د دوه ایفیکټ چې کوم دي دا بس صرف پې لګوئ، بقایا ایفیکټ په دې مه لګوئ، نو ستاسو ویډیو به سیټ شي. نو دلته ګورئ ستاسو مخکې ستاسو په وړاندې زه دلته په دې ویډیوګانې باندې ایفیکټ لګوم، سوري په دې تصویرانو باندې زه ایفیکټ لګوم. او چې کله ایفیکټ پې ولګوئ نو د هغې نه پس به بیا تاسو څه کوئ هغه طریقه هم درته زه ښایم. ویډیو اخیره پورې لازمي وګورئ چې ټوله طریقه هم صحیح زده شي.
نو ګوري ما په دې ټولو تصویرانو خو اخر تصویر به صرف پرې دی نه په ټولو تصویرانو باندې دا پینډولم ټو لګوي نو ګوري ما په ولګول نو دا اخر تصویر چې کوم دی دا بلک ستاسو د ساوند برابر کوي دا لوګوړو کې دی نو اخر د ساوند چې کوم دی د پرې وا سیوا کوي نو دا چې کوم دی دا سیوا شو ستاسو تخکاری اوس بس تاسو څه کوي په دې اخر تصویر بس تاسو یو بل افیکټ لګوي زه درته خایم دلته براشي کینسل وکي نو دا ویډیو افیکټ باندې بکلیک وکي کلیکینګ چوکو نو دغه شانت افیکټ به تاسو تراشي نو دلته بس تاسو سلیکټ کړئ وایټ فلاش تاسو په مخکې دا تاسو تخکاری وایټ فلاش دلته لیکلي دی دا نو دا به تاسو سلیکټ کړئ نو دا به په دې تصویر به د وایټ فلاش ولګوئ بقایا تصویران چې څومره دي په هغې ټولو باندې پینډولم 1 او پینډولم 2 چې کوم افیکټ ما تاسو ته وښودل هغه به پرې ولګوئ نو دلته نه هوستا ویډیو تیاره شوه اوس به تاسو په نوره څه کوئ زه درته ښایم دا ډبې چې کوم ستاسو تخکاری نو دی باندې ستاسو کلیک وکړئ او دلته راشئ او دلته وایټ په ولګوئ د سپین ډبې چې په دې دوه تصویرانو په منځ کې تاسو تخکاری په دې به کلیک کوئ د ښکاري تاسو ته که نه او بیا به دلته وایټ فلاش لګوئ دا وایټ فلاش دی ټیک نو بیا په دې کلیک کوئ او مطلب څومره دا ډبې چې کوم ستاسو تخکاری په دې دوه تصویرانو منځ کې د سپین په دې به کلیک کوئ او وایټ فلاش به پرې لګوئ که چېرته ستاسو ته ګران ښکاري نو دا خیر دی مه پرې لګوئ لازمي هم نه ده خو چې دا پرې ولګوئ نو ستاسو ویډیو به لږ نور هم ښکلي ښکاري اکثر کسان دا پرې لګوي او اکثر کسان پرې نه لګوي نو دلته ستاسو ته ښکاري داسې ګرانه خبره نه ده بس وایټ فلاش دلته لیکلي که نه په دې کې لاندې لیکلي ورسره وایټ فلاش نو اډ پرې لګوئ په سپین ډبې باندې کلیک کوئ او بیا به ستاسو ته خپله مخه د افیکټ راشي نو بیا پرې وایټ فلاش لګوئ نو دا وګورئ ما ستاسو په مخ کې په ټولو باندې وایټ فلاش ولګو نو چې کله وایټ فلاش پرې ولګوئ نو ستا ویډیو به څه وشي تیاره به شي نو ویډیو تیاره شوه اوس به ستاسو څه کوئ زه درته پلی کوم ګورئ تاسو ماشاءالله ډېره زبردسته ویډیو زما تیاره شوه ښکلې تیاره شوه ډېره ارسانه طریقه سره تاسو ته ما طریقه هم وښودله نو اوس چې کله ویډیو تیاره شي نو سیمپل بس تاسو څه وکئ دا ویډیو بس تاسو خپل ځان سره په ګیلري کې سیو کړئ دغه شان به سیو کړئ نو چې کله سیو کړئ بیا یې ستاسو فیسبوک ته یا ټیک ټاک ته مطلب چې چېرته هم ستاسو اپلوډ کوئ نو هلته اپلوډ کولی شئ ستاسو نه به ملګري تپوس کوي چې یار دا ویډیو تا څنګه جوړه کړې ده ولې چې دا نن سبا ډېرې زیاتې چلیږي خو چاته د دې طریقه نه ورځي ډېره زیاته ګرانه هم نه ده خو بیا هم مطلب خلک نشي زده کولی ما درته ډېر په اسانه طریقه سره وښودل هر څه نو امید لرم چې ستاسو به ټوله طریقه صحیح زده شوې کم بیا هم څه مسله وي نو ماته کمنټس وکړئ زه به درته جواب درکوم او ویډیو هم که خوښه شوی نو لایک یې کړئ او کمنټس وکړئ چې آیا دا طریقه مو زده شوه که نه مو زده او خپلې ملګرو سره یې زیاته نه زیاته شیر کړئ